علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاته. درنو کتونکو او اوریدونکو، نن در سره یو خطرناک غل شریک کوم او در پیژنمي. البته دغه غل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه سره بدترین غل او خطرناک او لوی غل ګڼلی شوی ده. دغه بدبخت او خطرناک غل څوک ده؟ د ده مواصفات څه دي او د ده خصوصیات څه دي او ولې بدترین غل ده؟ عام غل خو الله عز وجل موږ تاسو ته بیان کړی ده او سزا یې بیان کړې ده چې څوک د بل مسلمان حق چې ده هغه په پټه او خفیه شکل باندې واخلي او مقدار او نصاب برابر وي، نو تاسو د اغلاس کټ کړئ. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هغه نارینه مؤمن او مسلمان چې غلا وکړي او هغه ښځه زنانه مسلمانه چې غلا وکړي، د دوی دواړو لاسونه قطع کړئ. دا د الله له طرف نه جزا ده، د دوی د هغه عمل په وجه باندې، او دا د الله له طرف نه نور انسانانو ته عبرت او درس ده، او الله زورور ده او د لوی حکمت والا ده. اوس دغه بدترین غل چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې غل نه خطرناک بللی ده، دغه غل څوک کېدلی شي؟ ابو قتاده حارث بن ربعي رضی الله عنه فرمایي، وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يتم ركوعه ولا سجوده، او كما قال عليه الصلاة والسلام. امام احمد رحمه الله او دارمی رحمه الله، ابن خزیمه رحمه الله په خپلو کتابونو کې د حدیث تخریج کړی ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول کې بدترین غل د غلا په لحاظ باندې بد انسان او بد او خطرناک غل چې ده هغه څوک چې خپل منځ غلا کوي. صحابو په تعجب سره پوښتنه وکړه: ای د الله رسوله، څنګه لمونځ غلا کوي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: خپل منځ نه پوره کوي، رکوع سجده یې نه پوره کوي. د دې حدیث په حواله باندې موږ تاسو ته هغه خطرناک غل معلوم شو. هغه غل څوک ده؟ کوم چې خپل منځ غلا کوي. څنګه خپل منځ په منډه منډه باندې کوي؟ رکوع، سجده، قیام، ټول اراکین د لمانځه اراکین چې کوم دي، رکنونه چې کوم دي، هغه په صحیح طریقه سره نه کوي، په خپل مانځه کې منډه کوي. دا بدترین غل ده. او ولې بدترین غل ده؟ ځکه چې د دنیا غل خو د دنیا په شی باندې خو بس نه څه فایده حاصله کی، او دا چې یا به سزا ورته حاصله شي، لاس به قطع وي، توبه به وباسي، لاس به کټ شي، او دغه په بدله کې به یا خپل مالک ورته خپل حق معاف کی، بخشش ورته وکي، یا به دی ورته وایي چې دا ستا حق مې ضایع کړی، ماته بخښنه وکړه. خو دغه لمونځ چې د غلا کړلو، په دې باندې خو دنه د مدد مالک نه بخښش وغوښتو. ولې؟ ځکه چې د دې یقین چې ما خو لمونځ وکړلو، ما غلا نه ده کړې. او بل دا چې په دنیا کې لاس هم قطع کېږي نه، د ده سره یوازې ضرر پاتې شولو او تر قیامت پورې ورسره پاتې شو، محشر ته ورته پاتې شول. نو دا خطرناک غل شو، ځکه د ده سزا اوږده ده، سزا یې خطرناکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې حدیث فرمایي، هغه حدیث اگر چې ضعیف ده، چې دغه مؤمن او دغه مسلمان بنده چې لمونځ خراب وکړي، لمونځ په صحیح طریقه سره ونه کړي، نو دغه لمونځ چې ده اسمانونو دروازې نه ورته خلاصېږي، بیرته واپس رد کیږي او په ده باندې واپس کیږي، د ده په دې مخ باندې ورویشتلی کیږي، او ده ته خیرا کوي چې الله دې داسې تباه او برباد کا، ګوډ او مات دې کا، لکه څنګه دې چې زه تباه او برباد کړم. د دنیا د غله خو یوازې لاس قطع شو، او دغه خو د دغه ټوله زندګي او آخرت تباه او برباد شو. عزتمن ورونو، بل خبره ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمار بن یاسر رضی الله عنه حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان الرجل لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبوعها سدسها خمسها ربوعها ثلثها نصفها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مؤمن بنده د خپل مانځه نه راوګرځېږي، لمونځ وکړلو، خو درته د خپل مانځه نه یوازې نهمه حصه حاصله شي، یوازې اتمه حصه حاصله شي، اومه ورته حاصله شي، شپږمه، پنځمه، څلورمه، دریمه او نیمایي حصه ورته حاصله شي، نور ټول برباد او ضایع کړی وي. نو دا خطرناک غل ده. د خپل منځ نه غلا وکړله. ولې؟ خپل منځ یې تباه او برباد کړلو، د لمانځه پوره بدله ورته حاصله نه شوه، یا یې لسمه حصه لمونځ وګټلو، یا یې نهمه حصه وګټلو، یا داسې چې زیاتوه، یا یې نیمایي لمونځ وګټلو، پوره لمونځ حاصل نه کړلو. ولې؟ لمونځ یې کم کړی ده. عزتمن ورونو، په څومره اندازه باندې چې یو مسلمان په خپل منځ کې غفلت کوي، په هغه دومره اندازه باندې دی خپل مال غلا کوي، دی خپل خیر غلا کوي، دی خپل خیر دی د ځان نه لرې کوي، ځان محرومه کوي، دی خپل ځان ته تاوان رسوي، دی ځان د غلو په لیست کې شاملوي. لہذا مسلمانان
د منځ په حق باندې دی الله عز وجل نو ډار شي. کله چې دوی منځونه کوي نیت په صحیح طریقه سره وکي، د دې نه مخکې په صحیح طریقه سره اودس وکي او بیا د په صحیح شکل باندې نیت وکي او بیا د ارکان د منځ ولاړ د په صحیح طریقه، رکوع په صحیح طریقه، سجده په صحیح طریقه باندې. د رکوع د سجدي پر کواله ته رسول الله څه فرمایلی دي چې کچیرته په رکوع په حالت کې د پملا باندې او بو واچوي نو باید او بو ورنه مخته ورسته لاړ نشي، داسې دغه ملا چې دا هغه مستقیمه نیغه او برابر نیولې وي په رکوع په سجده کې. نو په کار دا ده چې مونږ خپل ځان ته خساره ورنکو، د خپل عقل نه کار واخلو. الله عز وجل راته وایي لمونځ قایم کړه، د خپل لمونځ نه فایده واخلو. دغه لمونځ دا یوه سرمایه استعمال کو، هم د دنیا د کامیابی لپاره او هم د آخرت د کامیابی لپاره. الله عز وجل دی مونږ تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي او الله عز وجل دی مونږ ته د صحیح لمانځه عمل او فکر او عمل او علم ټول را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.